अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून व क़ाल तआला सुम्म औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना व क़ाल तआला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला फ़सुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू वअज़ल्लू सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की ज़मीं सारी जिसने हिला दी। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल कदर उलमाए किराम और मदरसा जवाहिरुल कुरान सलीम खान अजीज़ मुकर्रम तलबाए किराम, अल्लाह पर दरबार के दुआ दा कि अल्लाह दे ज़मंग उस्ताद से दारा गुंडा पखपल दरबार के कबूल और मंजूर की। यकीनन ज़मानन बयानो दे जंगदारा बुनेर की जच पदे रोड तेरे दम जमा पजड़ की यो ख्याल रा गया। सलीम खान नुम में उली दो परोड जड़ के में ख्याल रा गए चे जंगदारा की चे बयान हुक्म आसपखीन पसे नो वापस के बा मुफ्ती से पदे चमन बांधे वर तेरशम मुफ्ती सेब निश्ता दे खुदागे अगर चमन अगर डेर खैराजा डेर शादाब दे डेर तरो ताजा दे नो कल ची दे यो मालियार प चमन सड़े लाडशी अगा गुलान वीनी नुमई मातबम तसल्यूशी और जमंगदा तुलबा व मलगरी और असातिज़ा देवम खुशालशी जमा पा इल्म किदा नवा ची दल तनन प्रोग्राम दे चे कदा प्रोग्राम राता पता वे ब्याह रातला मुमना
زخوراتلم ماوی دا سے با تیر شم دی با وینم او زمبا خو بہرحال رالم دیر خیسته پروگرام دے او د طلباء کرام دستار بندی د تقریبا 50 طلباء کرام چې هغه د موقوفن علی نن دا غي دستار بندی کیږي او دا غي په خوشحالي کې منګه هم شریک شو. دواګویم الله دې دا اداره دا مدرسه نورم په ترقې روانه کی او الله دې مفتی صاحب خپل دې چمن لا په خوشحالو راولي. عزیزانو دنیا کې د خلق سوچ ته خاص کر طلباء لگ توجه غواړم. د خلق یو سوچ دی او د هر سړی یو منډه دا یو کوشش دی چې زه عزتدار شم. ما عزت میلاو شو راتا وس د چا په سوچ کې دادا چې عزت کې دیشي بنگله می خېستای غټي نو بیا به عزتدار یم نو هغه ځان وجنی کوشش کوي چې کور غټ کی. د چا په سوچ کې عزت داده جامع خېستا کم کې دیشي په لارې تلو والا راته سلام کوي نو هغه رنگا رنگ جامع بدلی رنگا رنگ قیمتي قیمتي پیزار اچي. د چا په ذهن کې عزت په گاڑی کې دی په پراډو په لینډ کروزر کې دی نو هغه ځان له دغه حصول باندې کوشش کوي یاد کې دی چې زه به عزتدار شم. سو کوئی چې زه وزیر او صدر شم نو عزتدار بشم. خو زما یو جمله واورئ دا د خلق سوچ ته خو زه یو جمله ویم چې نه عزت چې دی دا په دین کې دی او عزت چې دی دا د عزت په کتاب کې دی چې دا د عزتونو کتاب دی. څوک چې د دې کتاب عزتو کی الله عزتمن کی الله بادشاہ کی. اگر چې هغه سره موټر ته مخ کې جنډا نه دی بیا هم بادشاہ دی. اگر چې هغه سره مخ کې روستو سیکورټي گارد نه دی بیا هم بادشاہ دی. اگر چې هغه سره بنگلا نه په یو جونګړه کې پاتې کیږي دی بیا هم بادشاہ دی. دا څنګه بادشاہ دی؟ دا د خلقو په زړونو بادشاہي کولو والا دی. دا د خلقو په زړه کې پاتې کیږي د خلقو په زړونو باندې د بادشاہي ده. تاسو خو هارون الرشید بادشاہ او خلیفہ تیری کی دا سے په یو لارا خلق لګیا دي لارې جارو کوي کوسه صفا کوي دیوم په ډېر شان او شوکت کې د خزې ته وګوره کنه زما بادشاہي نه خلق ماته لارې صفا کوي لارې راته جارو کوي. دا بوډاګان لګیا دي سپینګری لګیا دي ماشومان لګیا دي نو خزه خو بالا لسوک نه مني کنه ټوله دنیا یو مني خو خزه نه مني نو خزه ته او ته تپوس خو کچې تا ته جارو کیو کنه بل څوک را روان دي دی وی مان علاوه ولا څوک چې هغه ته بلاري جارو کیږي هغه وی خیر دی کوز شیا پختنه وکا دې چې را کوز شو بابا جی تاسو ته پته ده چې زه بادشاہ را روانم د لارې ماته جارو کوي هغه وی زه درناړو خبر نیم چې بادشاہ یو د کم ځای بادشاہ یو چرته روانه تا ته نه جارو کوم نو بیا دا کوسی چاته جارو کوي. اے دا اللہ بندہ زمن پزړونو بادشاہی کولو والا دا قرآن او دا سنت خادم امام احمد ابن حنبل را روان دے. زمن کلی تا امام احمد ابن حنبل را روان دے لارے منگا غط جارو کو ستانا منگا سے خبر یو دے راغ خزی تاوی چھ ما خوی بادشاہ زیم خو حقیقتا خلق بادشاہ دا دے چھ پجونگڑو کے پاتی کی گی او پزړونو انہو لکتاب عزیز یقیناً دا قرآن عزت من کتاب دے یقیناً دا قرآن زبردست کتاب دے او سوک چی دا دے عزت من کتاب عزت او کی اگا ہم عزت منشی تاسو چرے دے خبری تغور کڑے دے زکل کل سوچ کم چی دا قرآن سر نسبت یو کپڑی اوشی نسبت ور سر دا یو کپڑی پیداشی
نو یو معصوم بچے نابالغ بچے هم دا کپڑا په لاري کوسکی نه پریدي ارتاوي دوتا دا سداو کنه ای شینه بنی خبر خو چو پیږي د قران غلاف ته ضرب راوچته کی نو ډیران ته نه گزاري په لاري کوسی کی ګنده زیته نه گزاري چې د کم لرګي د قران سره نسبت شو نو زم چې انسانانو چې تاسو دومره عزت ساتئ دا کپڑے دا پیزار دا لرګي چې داغه نسبت د قران سره تاسو ډیران ته نه گزارای نو چې د کمی سینې نسبت د قران سره پیدا شي الله بدغه سینور ته څنګه گزار کی دا عزتونه د قران دی او شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحم اللہ بوی وچرے تاسو غور کڑے دے چی اللہ وی انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر یوش پدا خود زرم میشتنا افضل دا سلیم خان طلباء کرام یوش پدا خود زرم میشتنا افضل دا پس افضل شوی دا سر قرآن پکی نازل شوی دے سچل شوی دے خپے دیش پکی خالی دا قرآن مرور شوی دے قرآن نزول شوی دے قرآن پکی خالی تیر شوی دے نو دا غشپت دمرا معطر شوا دا غشپت دمرا منور شوا دا غشپت دمرا مکرمہ محترمہ معظم شوا چی دا ضرم میشتنا افضل شوا شیخ القرآن رحم اللہ وی چی کل یو سڑے عطر لکی او پلارا باندی تیر شی نو پا کسا کی خوشبو روانی خلق تیری گی ہوئی چی سمر خیستا پا دی کسا کی بندے خوشبو دا پاگا خوشبو پاگا گلئی کی نہیں خالی خوشبو چا لگولی اگا تیر شوی پا دی لارا دا لار دمرا معطر اگا وجود با سمرا معطر وی چی پا کم وجود باندے عطر لگی دلی وی شیخ ہوئی چی پا کم اشپا کی قرآن تیر شو دا اشپای دمرا رنگ کرلا چی دای دا ضرم میشتونا افضل کرا نو چی پا کم سینہ کی قرآن شپیتا کالا دن نتیر کی دا سینہ با سمرا اچتا وی چه ٹھکانہ ونی وی قرار پا یو زڑ کے قرارونی وی دا زڑ با سومر اوچت وی او آغا جب با سومر معزز وی چه آغا ہر وقت دا اللہ کتاب بیانی آغا سترگی سومر اوچتی دی چه آغا ہر ٹیم دا اللہ پا کتاب باندی لگی آغا وگونا سومر اوچتی چه آغا ہر ٹیم دا اللہ کتاب اوری دا عزتونو کتاب دے زکا خو مالک کائنات ہوئی چے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا من وارثانو گرزول دا قرآن دا خپل کتاب آغا خلق اصطفینا چی منگوانو لو سو مکرلو ما دا عرب یو عالم یو جملہ کتلا دا سورت نمل دی آیت پزیل کی لی کلیوا ویچے خلق خدا بیانی چه سلیمان علیہ السلام تیریگی او یومیگی چغ کڑلا قالت نملت یا ایوہ النمل دخلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون میگی سوئی میگو تا یو دن شیخ بلو خپلو کورونو تا اسنه چه سلیمان علیہ السلام راشی دا غلق کر راشی او تا سے اوچقی دا خپو دا لاندے خوم ریزہ ریزہ کی اگئی تا باڑو پتہ نہیں نو دا علم وی دا خطول لکی چه دا میگی آواز سلیمان علیہ السلام واورید چا واورید سلیمان علیہ السلام واورید او اگا پی پویشو دا خود سلیمان علیہ السلام موجزہ وا خودی میگی سلیمان علیہ السلام سنگو پی جندو دا خطول بیانی چی میگی
आवाज سلیمان علیہ السلام واوري دای معجزه وا خودی میگی ته چا وې چې دا سلیمان دی علیه الصلاۃ والسلام نو میولم ورتلو نو د څنګه او پیجان نغوی ما ډیر طلب کو په تفسیرونو کې جواب نه میلاوي یو ظلم احادیث وی چې دې حدیث تر عالم د صحیحینو حدیث ته نبی علیہ السلام وی ان الله وملائکته واهل السماوات والارض ليصلون على معلم الناس الخير دی کی لگ الفاظ تغورو کئی ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارض او باغی کی لفظ دارازی چی حتی الحیطان فی جو الماء وحتی النملہ فی جحرها چی میان دوبو پتہ کی او میگیان پخپلو کورونو کی او اسمانو نوزمکو والا پا معلم خیر چی اغا کس باندی چی اغا دا اللہ بندگانو تا دا خیر تعلیم ورکی دا طول مخلوقات داغ دا پارا دا مغفرت او دا رحمت سوال کی دا بخن سوال کی نو دا عالم ہوئی چی دا زمکی مخلوق واللہ دوا کی نو چی دوا کی نو اللہ ورطا داغ زمانے دا معلم خیر نموم ورطا ازدکی نو دا سلیمان پا دور کے دا سلیمان علیہ السلام نلوی معلم خیر نو اگر معلم خیرو نو میگی تا زکا داغ نم معلومو زکا چی میگیان دا معلم خیر دا پارا دا مغفرت سوالو نا کئی نو دا خیر تعلیم از دا کون کو نورو تا خودون کو تاسو کا خلق پی جنی او کا نپی جنی ستاسو تعارف اللہ دی دمر مخلوق تا کڑے دے او دا دی ڈیوٹی لگا ولی دا دی دا پارا مغفرت سوالو نا کوئی دا لوی عزت تے دا لوی عزت تے کہ یو سڑے پا دی پویشی ہاں بعض خلق اگر کہ احساس کم ترے کی چکے دے شزد قرآن طالب ما زسپکیم زسپک ولیم زولی سپکیم شیخ القرآن مولانا غلام حبیب رحم اللہ بڑیر خیست جملہ ویلا وی نور علوم چی دی دا چی تاسو اوے نو تاسو نوکر کئی سکئی خط تعلیم حاصل کنو خط نوکر بشی بہترین تعلیم بہترین نوکر اوی منگ چی کم تعلیم خورو پا دی باندے تاسی نوکران کے گئے نا بلکہ پا دی باندے بادشاہان و ملائکی ستاسو نوکران شی اللہ اکبر تاسو نا نوکر عالم تچا نوکر ویل دی اوئے دا جماعت امام تچا نوکر ویل دی دا نوکر نہ دے دا امام دے دا سدے دا امام دے دا پیشوا دے نو منگ والے دیتا حقارت پا نظر ہوئی رونو چے کلم منگ دا دے قدر و قیمتو پی جندو انشاءاللہ بیا گو رہے بیا با عزت زمان خپول را روان شی خو چے کلم منگ پا خپل دا سپک گنو احساس پا کم ترے کے مبتلائیو بیا چرتو منگ عزت نشو مندلے شکر کوئی اللہ تا خپل کتاب تکینو لیما شکر دے اللہ تا دا حدیث دا محمد الرسول اللہ تکینو لیما ستاسو پا مخونو دا پیغمبر دعا پیراور کئی نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها وعداها اللہ اکبر نبی علیہ السلام ہوئی ترو تازہ لرے اللہ ترو تازہ لرے شاداب لرے آگا کس چه زما احادیث اوری یادی نور توی خود نکی گورے سمرا چه دا قرآن عالم بودا کی گی اغم رخستا کی گی دا حدیث و عالم چه سمرا بودا کی گی دے سکی گی حالانکہ سڑے چه بودا کی گی نو حسنے دا بد عمل سڑی تا گورے کنا چه دے پالکوانی کی دے خستی زوانی کی خستی دے چه سنگ بودا کی گی دے شکل روانی گی متقی پرہیزگار انسان دے پزوانے کی بلا دم دا رنگ توری دمر دغا نہیں دے چی سمر دے قرآن و دے سنت خدمت کی دے اغمر خیست کی دے اغمر منور کی گی دے پی زلی گی رونو داغ علم دے شاہ عبدالقادر محدث دلوی رحمہ اللہ یو جملہ لکی
په خپل تفسیر موضح القرآن کې هغه وایي چې په زرګاو تابعین بناسو، په زرګاو یو صحابي به په هغې په مین کې ناسو، نو بغیر د تعارف به د شکل نه پیژندې کې چې دا صحابي دی، هغه به د مخ نه پیژندې کې چې دا صحابي دی، دغه مخ به داسې ځلې. الله پیغمبر ته نږدې و. نو سم چې یو سړی د پیغمبر احادیثو ته قرآن ته چې څومره نږدې دی د ده غومره منور دی. الله دې موږ له دا علم را نصیب کی. ما ټیم ډیر واغیس او نه مې کو بیان، خدای مجبوره کړه مې راغلی خیر دی. نو زما هم زړه موږ چې داسې یو میدان سړی ویني جو سړي تاسې هم زړه وي پرېږده چې زه هم ور ودانګمه. نو رالم ستاسو ځای ته حاضر شم. الله دې دا ځای آباد لري، الله دې نورم په ترقی کی، د دې خیر دې الله په ټول جهان کې خور کی، زندگی باقی، ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ.